نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه سره خوا کې په غولي کې ناستو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاس نیولې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ته راوستو. اذا الله پاک پیغمبر دا زما پلار دی او مسلمانېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي هلا ترکت الشیخ فی بیتی. دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرې خو د دوره تکلیف تی ورلور کو چې د لاس دی نیولې دی او زما خواله دی راوستو. کور ته بدی کور کې بدی پرېخه وو زبد د خواله درغلی او مودې به مسلمان شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل یا رسول الله هو احق ان يمشي الیک. ډیر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تللی وې. زما پلار دی بوډا دی خو مسلمانېږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویله او مسلمان شو. چې کله مسلمان شو نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا و، ویښته یې سپین شي و، ږیره یې سپینه شي و، مخ یې چورړي چورړي شوی و، بالکل بوډا و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای ابو قحافه په دې ویښتو باندې په دې ږیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه. نبی علیہ السلام به نکریزه خوښوله په دې ویښتو باندې نکریزه لګوه خو وی توره نکریزه پې چرته ونه لګئ. توره نکریزه پې چرته ونه لګئ ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي. بل رنګ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنګ ورکول دا جایزو نه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مبارکي ورکړه. وی ابو بکر مبارک شه هغه پلار دی مسلمان شو، پلار دی مسلمان شو مبارک شه. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله پاک پیغمبره زما دی په هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات ته رښتینی پیغمبر را لېږلی مونږ ته یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډیر زیات خوشاله یم، ډیر زیات خوشاله یم ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې، زما زړه ته سکون را ورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو که نه. خو د الله پاکه پیغمبره وی کو چېرته ابو طالب مسلمان شوی وی ستا تره که نه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوی وم. کو چرته ستا تره ابو طالب مسلمان شوی که نه زه به په هغې باندې د دې نه زیات خوشحاله شوی وم. ولې زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تره ابو طالب چې مسلمان شوی په هغې به ستا سترګې یخې شوې وي، په هغې به ته خوشحاله شوی وي، ستا زړه ته به سکون راغلی و. د الله پاکه پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خپلې خوشحالۍ نه. نو د فتح مکې نه وروسته بیا د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پلار هم څه شو مسلمان شو ابو قحافه. د هغه د ابو بکر پلار دی چې کله دی د نبی رسول الله سره ته هجرت یې کو که نه نو نونو ته یې وی ابو بکر درته څه پرېښي دی که نه وږي نهار یې پرېښودلې صحیح درته پرېښي که نه دي پرېښي وي ما ته ښکاري چې هر څه به یې د ځان سره وړي. نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانو داسې وکړو چې په هغې دري کې داسې کاڼي خواره کړه واړه واړه کاڼي د پاسه یې پې کپړه واچوله دې په سترګو ړوند و داسې. نو د ده لاس یې پې ووی پلاره ډېر شي اشرفۍ راته دې پرېښي وګوره ورته هغه پیسې نه وي هغه داسې واړه واړه کاڼي دغه مطلب دا چې دی ورته چې ته څه پیسې میسې پرېښسته دغه ته پرېښي دي. نو دی په دغه ټایم کې مسلمان نه وروسته بیا په فتح مکه کې څه شو مسلمان شو. دارنګ د فتح مکې په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریشو هم مسلمان شو. د اسلام واقعه هم ډېره عجیبه ده. سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار و او د ډېر زیات هوښیار و. خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې، ښکلې خبرې به کولې، د عقل خبرې به کولې. دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و، د قریشو خطیب ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و. د فتح د صلح حدیبی په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبی علیه السلام خواله د نبی علیه السلام سره لیکل کول
د صلح حدیبیه په موقع باندې. نو چې کله نبی علیہ السلام دې ولید کنه نو صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو معامله اوس اسانه شوه، ستاسو معامله اوس شوله اسانه شوه، ځکه سهیل ابن عمر راغی دا وخیار سړی دی، د په خبره باندې پوهیږي، دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهیږي، نو دی چې راغی دا ډیر وخیار دی، ستاسو معامله اسانه شوه. نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبی علیه الصلاة والسلام خواله راولېږو، وی د دغه پیغمبر نه ماله ته پناه واخله، دا زوی مسلمان شوی عبدالله، وی ته د دغه پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي. عبدالله چې راغی نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ما دله پناه ورکړې ده، نو ورته پناه ورکړې ده، ده ته ما پناه ورکړه. او بیا صحابه کرامو ته یې وفرمایل هلکه ګورئ سهیل ابن عمر ته به تاسو په ناکاره نظر سره نه ګورئ، ده ته به بد نه ګورئ، ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی، هغه ډېر عقلمند سړی دی، هغه ډېر زر خبره نوټ کوي، هغه ته به بد نه ګورئ. او د ده د عقل به انشاءالله د یو ځل د اسلام لراولي، یو ځل به د اسلام لراولي، خیر دی که اوس مسلمان شوی نه دی. دی په دغه موقع باندې مسلمان نشو، دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو، غزوه حنین کې بیا مسلمان شو، په دغه موقع دی مسلمان نشو، خو نبی علیه الصلاة والسلام نه پناه وغوښتله، بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو. یو ځل د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت هغه امیر المؤمنین و، نو خلک ورسره میلاوېدو، په یو ورځ باندې ګڼه ډېره خلک ورته په دروازه کې ولاړو، نو د مکې لوی لوی سرداران هم ولاړو، دا سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو، او دغه رنګې صهیب رضی الله تعالی بلال رضی الله تعالی دا غریب صحابه کرام هم ولاړو، دوی هم ولاړو. نو عمر رضی الله تعالی د دننه خپل نوکر راولېږو، وی بلال او صهیب او دغه شانتې نور کم بدري صحابه کرام چې دي هغوی ته وایي چې دننه راځئ، دننه ملاقات لا راشئ. نو صهیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دننه ننوتل کنه، نو ابو سفیان رضی الله تعالی هم په ور کې ولاړو، دی مسلمان شوی خو په دروازه کې ولاړو، او دا سهیل ابن عمر هم ولاړو، نور قریش هم سرداران ولاړو. د ابو سفیان رضی الله تعالی یو خبر او کړه، وی دا خو سرنن ډیر عجیبه غونته منظر نه ما، عجیبه غونته کاری نه ما، هغه صهیب او هغه بلال او کم چې غلامان دي هغه دننه کړی شو، او د مکې سرداران چې هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي، دا خو عجیبه غونته کې خبره ده. نو دې سهیل ابن عمر ورته یو خبره وکړه، وی ای ابو سفیانه، ای د مکې سردارانو واوره یو خبره، وی زه چې تاسو ته ګورم ستاسو په مخ باندې ډېره غصه دی، ما ته پته ده چې تاسو غصه ولاړ یئ چې دا عمر څه کوي، غریب صحابه مخکې کوي او سرداران پرېږدي، وی زه ستاسو په مخ باندې یو غصه ما ته ښکاري اینما، خو یو خبره واورئ، وی د دین اسلام دعوت په ما باندې هم پیښ شو، په تاسو هم پیښ شو، په دې غریبو صحابه کرام هم څه شو پیښ شو، د دین اسلام دعوت مونږ ټولو ته پیش کړی شو. نو دې خلکو ورمنډه کړه دوی اسلام راوړو، ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټې ووالې، مونږ هغه دعوت رد کو، مونږ جګړې شروع کړې، او دې غریبو صحابه کرامو څه وکړل، داري کې هغه دعوت قبول کو. وی قسم په الله کم شرافت چې دغه صحابه کرامو ته نصیب شوی دی کنه، هغې نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړو، دوی قبول کړی، دوی د نبی علیہ السلام په مرګتیا کې جنګېدلي، مونږ د نبی علیہ السلام خلاف جنګېدلي یو، مونږ د نبی علیہ السلام خلاف جنګېدلي یو. نو داسې خبره ده چې تاسو په دې باندې خفه کېږئ ما، ها وی دغه شرافت مونږ نه دغه نه مونږ محرومه پاتې شو یو. یوه طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کو. وی څنګه به حاصلو چې مونږ د الله په لار کې جهاد وکړو، بس د الله په لار کې جهاد وکړو، شهیدان شو. دا خبره وکړله او د دغه ځای نه روان شو، خپل تقریر چې ختم کو د دغه ځای نه روان شو. وی قسم په الله زه خو به د الله په لار کې جهاد کوم تر هغې پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه. روان شو سره د خپل اهل و عیال او جهاد له ووتو. بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې دی شهید شو. دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په جنگ یرموک کې شهید شو. او چې کله د اسلام راوړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وکړه، وی دا الله پاک پیغمبر څومره مال چې می د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولې، اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو، څومره مال چې می ستا خلاف لګولې دا غي دوچن به ستا په مرګتیا کې لګو ما، او څومره جنگونه می چې ستا خلاف کړی دا غي دوجن به ستا په مرګتیا کې کومه. نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې بیا څه شو، فتح مکه په ورځ باندې د هم مسلمان شو.
دارنګې د ابو لهب دو زامن عتبه او معتب دا د ابو لهب زامنو هغه تر د نبی علیہ السلام چې د نبی اسلام ډېر سخت دشمن ابو لهب دا هغه دو زامنو عتبه او معتب دا دواړه کافرو. نو چې کله مکه فتح شو کنه نو نبی علیہ السلام د عباس رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کو وی عباس هغه دوه وريرونه دي نه عتبه او معتب دواړه نه چرته د ابو لهب هغه زامن هغه چرته ماته پسترګو باندې ښکار نه شو. نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی وراره هغه هم چرته د قریش سره پټ شوی نو قریش چرته پټ شوی دي جو دوی به سره پټ شوی نو نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تر دا دواړه مال را پیدا ک د خپل ورونو مال را پیدا ک کو ار چرته مال راولا عباس رضی الله تعالی پس ګرځیدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابو لهب د دواړه زامن پیدا کړو چې پیدا کړو وی ورونو راځي چې زه تاسو د خپل بل وراره سره میلاو کوم هغه محمد ما وراره دی صلی الله علیه وسلم هغه تاسو دواړه غواړي راځي تاسو دوی چې دواړه رالو او د نبی علیہ السلام مخې ته څنګه کېناستو کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی علیہ السلام ورته کلمه وویله او دوی کلمه وویله بیا نبی علیہ السلام دا یو په یو لاس کې ونیو او دا بل په بل لاس کې ونیو داسې د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې دا درشل نه ده ملتزم چې ورته ویلی شي نو نبی علیہ السلام دی دواړه د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې له لاړ دی درشل ملتزم لا او دې سره دغه شانتي لاسونو د دویم کې خود او د خپل لاسونو په دغه درشل داسې کې خود نبی علیہ السلام او دعاګانې اوختي ډېرې اوږدې دعاګانې د دوی دپاره اوختي او چې دعاګانې اوختي کنه او د هغې ځای نه څنګه را روان شو نو چې عباس رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام د مخ مبارک ته وکتل نبی علیہ السلام داسې مسکې کېدو سخت خوشاله په دې مخ باندې سم خوشحالي و د نبی علیہ السلام. نو عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی محمد ورارو صلی الله علیه وسلم په دې مخ ته ډېر خوشحالي وینم الله دې ټول عمر داسې خوشاله لره څه وجه ده چې دومره خوشحالېږي نه نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل عباس ما الله ته درخواست وکړه چې الله مال د ابو لهب هغه دوه زامن خو راکه کنه عتبه او معتب خو راله راکه کنه الله وی الله تبارک وتعالی زما دعا قبول کړه چې د الله پاک پیغمبر دغه دواړه می تا ته هبه کړو دا می تعالی درکړو وی الله زما دعا قبول کړه وراله مسلمانان شو خوشحالي غم زکه چې د ابو لهب دو زامن مسلمانان شو. نو د فتح مکه په ورځ باندې بیا دوی دواړه شو مسلمانان شو. بهرحال داسې ډیر کسان د فتح مکه په ورځ باندې راتلو یو براتو او مسلمانې د هغه کسان هم راله مسلمانان شو چې کم د نبی علیہ السلام د سر دشمنان لکه د عکرمه رضی الله تعالی واقع می درتم د ابو لهب چې کم زوی و دغه واقع می درتم په 13 جمعه باندې بیان کړی و چې هغه راغی او بیا څه شو مسلمان شو ځکه الله تبارک وتعالی ورته فرمایلیو کنه اذا جاء نصر الله والفتح چې کله فتح راشي کنه نو ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق په دین اسلام کې بیا څه داخليږي ډلې داخليږي نو هغه خلق چې د نبی له سلام د سر دشمنانو هغه راتلو په دین اسلام کې بیا داخلي دل او نه وتل